سلامونه، دا باران پلس دی. زه غلام رحمان احمدي یم او تاسو د باران پلس ټولنیزې رسنۍ لیدونکي یاست. تاسو ټولو ته هرکلی ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، کور مو ودان. ډېره مننه چې باران پلس سره نن د لسګونو هغه هڅاندو تکړه باجرته ځوانانو د لیسانس د دورې د پای غونډه وه چې کلونه یې په دغه برخه کې زحمتونه، کوششونه او خوالیتو یې کړي دي. تورې شپې رڼې کړي دي. تاسو راسره تر پای شیبو پاتې شئ. لا ډېر مراسم شتون لري. دا د میرویس نیکه وطن دی، په خولو د وجود به یې ساتو، په ټوټو د وجود به یې ساتو. اوښکې ماشومې دي د ډېرو اورمیکونه، په خولو د وجود به یې ساتو، په ټوټو د وجود به یې ساتو. دا د میرویس نیکه وطن دی، په خولو د وجود به یې ساتو، په ټوټو د وجود به یې ساتو. اوښکې ماشومې دي د ډېرو اورمیکونه، په خولو د وجود به یې ساتو، په ټوټو د وجود به یې ساتو. ولس وځان ته رانږدې کړئ، په خولو د وجود به یې ساتو. ولس وځان ته رانږدې کړئ، په خولو د وجود به یې ساتو. ورباندې شوي پوره شل کاله ظلمونه، په خولو د وجود به یې ساتو، په ټوټو د وجود به یې ساتو. دا د میرویس نیکه وطن دی، په خولو د وجود به یې ساتو، په ټوټو د وجود به یې ساتو. اوښکې ماشومې دي د ډېرو اورمیکونه، په خولو د وجود به یې ساتو، په ټوټو د وجود به یې ساتو. قدرمنو لیدونکو، پروګرام همدا شیبه پیل شو. د پروګرام پیل د قرآن کریم په څو آیاتونو پیلوو. له محترم قاري صاحب مختار الله باختر څخه هیله کوي تاسو راشئ د سیر مخې ته او دغه پروګرام د قرآن کریم په څو آیاتونو رنګین کړي. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول من قبلهم من رسول
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لا قاری صاحب بختر مننه کور د ودان وي. اوس د واینوالۍ برخه شروع کیږي. په دې برخه کې لا ښاغلي استاد نطلا وردګ څخه هیله کیږي تر څو راشي د سټیج مخې ته خپله ویناوې لیدونکو ته واوروي. ډېر خوښ یم چې نن په دې پرتمینه او عزتمنده غونډه کې چې د زما د قوم عزتمند ځوانان، سپینګیري، محصلین او درانه انسانان راټول شوي دي. زه به یوه لنډه نقطه تاسو ته ووایم. ګرانو محصلینو، خبره مې د تاسو طرف ته زیاته متوجه ده. کله چې تاسو په هر علم و مسلک کې مخکې ځئ، په حقیقت کې مخکې ته داسې دیوالونه راځي چې هغه ته به تاسو درک کړئ چې هغه واقعي عظمت د پروردګار به درک کړئ، هلته به هغه قوت درک کړئ او هلته به په حقیقت کې تاسو ته هغه توازن چې موږ وایو چې په علم کې تواضع ده، تواضع به موږ حاصله شي. کله چې وایو چې په علم کې کامیابي ده، کامیابي به موږ ته حاصله شي. کله چې موږ وایو چې په علم کې خیر او برکت دی، هغه به موږ ته حاصل شي او هغه وخت ممکن دی چې موږ مخکې قدمونه واخلو، مخکې ولاړ شو، د ټولنې دپاره کار وکړو، په خپل مسلک کې کار وکړو. هر مسلک چې وي مهمه نه ده، مهمه د تاسو اخلاص دی، د تاسو صداقت دی، د تاسو وړتیاو باندې زه افتخار لرم. دا ډېر د خوښۍ ځای دی، د ویاړ ځای دی چې نن ځوانان د موږ د مختلفو فاکولتونه فارغ شوي دي او دی په حقیقت کې د وطن دپاره زه یوه ښه نمونه بولم. نو د تاسو حضراتو نه په ډېر احترام سره پوښتنه دا ده، په کومو رشتو کې، په کومو بستونو کې چې تاسې فارغ شوي نو د موږ او تاسې هېواد په هره رشته داره کې تاسو ته ضرورت لري. په هغو وخت کې به تاسو دا خدمت کولی شئ چې کله تاسې مخلصین وئ، مخلصین د وطن سوئ، مخلصین د دین د خدای تعالی سره وئ. ګورئ، تاسې وګورئ په هر عمل د انسان کې په نزد د خدای تعالی جل جلاله باندې اجر او ثواب شته. نړۍ مننه چې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ته یې دغه وینا واوروله. او د ترنم برخه کې را سره قاري صاحب عمري ته بلنه ورکول کېږي تر څو راشي د مهال تاسو ته ترنم واوروي. وطن ودانو، وطن ودانو، ډېوې د علم پوهې تیارې رڼا کوو. وطن ودانو، وطن ودانو، شیرین افغانستان ګل روبر کې ځالو. وطن ودانو، وطن ودانو، بچیان دی یو وطن له هر خوا راپورته کېږو. غوټۍ غوټۍ سپړېږو، غوټۍ غوټۍ سپړېږو، په علم به سنبال شو له جهان سره سیالېږو. غوټۍ غوټۍ سپړېږو، غوټۍ غوټۍ سپړېږو، ټپې ټپې وجود د ګران هېواد به راغوو. وطن ودانو، وطن ودانو، وطن ودانو، وطن ودانو، ډېوې د علم پوهې تیارې رڼا کوو. وطن ودانو، وطن ودانو، وطن ودانو، وطن ودانو، نور څرک د سباوون د سپین ګلاب په غوړېدو دی. وطن په جوړېدو دی، وطن په جوړېدو دی، د علم او پوهنې غږ له ښکلو مدرسو دی. وطن په جوړېدو دی، وطن په جوړېدو دی، شهیدې مړاوې هیلې بې له خوبه پاڅوو. وطن ودانو، وطن ودانو، ډېوې د علم پوهې تیارې رڼا
شو د لوی دجال روسو کا انګریزو کا چنګیز دوا وړای مو نکونو دای تر استقلال څوک چې نازې تل په مغربي ځواکو اوس ورته معلوم شو زموږ کمال دوی ته دا غیر ملت کمزور ښکاري دا ابراهیمي ملت لري جلال نه پرېږدو تاریخ ته د پیغور جمله نه پرېږدو میدان دستر جهاد قتال ومکړل مفتونه نړیوال جګړه یو موړل جګړه راشه تر استقبال ومکړل مفتونه نړیوال جګړه یو موړل جګړه راشه تر استقلال د وانولۍ برخه پای ته ورسېده اوس د محصلینو د تشویق او د ستاینلیکونو د ورکولو برخه را رسېدله دغه برخه تر پای شېبو راسره وګورئ په ویډیویي بڼه یې موږ تاسو ته خپروو خواگاهی وعدت الآباد شی پا ظلم یو بانده جوړ دې زخمونه او ګلزار شي په غم یو باندې خواږه وعدت الابد شي په ظلم یو باندې جوړ دې زخمونه او ګلزار شي په غم یو باندې جوړ دې زخمونه او ګلزار شي په غم یو باندې چارا توران په بیرحمی او چاکړې خرڅ وطنا چارا توران په بیرحمی او چاکړې خرڅ وطنا خدای دې آزاد کړه په لاسو د ننګیال یو باندې خدای دې آزاد کړه په لاسو د ننګیال یو باندې خواږه وعدت الابد شي په ظلم یو باندې جوړ دې زخمونه او ګلزار شي په غم یو باندې جوړ دې زخمونه او ګلزار شي په غم یو باندې ستا دښمنان دې شي تابه چې خرابي دې غواړي ستا دښمنان دې شي تابه چې خرابي دې غواړي خوښي دې راشي ستا خوږو خوږو بچیو باندې خوښي دې راشي ستا خوږو خوږو بچیو باندې خواږه وعدت الابد شي په ظلم یو باندې جوړ دې زخمونه او ګلزار شي په غم یو باندې جوړ دې زخمونه او ګلزار شي په غم یو باندې خدای دې نصیب کړه خپلواکي او خوشالي وطن خدای دې نصیب کړه خپلواکي او خوشالي وطن نور غم جن ماشي ګل هوا د پسړیو باندې نور غم جن ماشي ګل هوا د پسړیو باندې خواږه وعدت الابد شي په ظلم یو باندې جوړ دې زخمونه او ګلزار شي په غم یو باندې
جوړ دې زخمونه او ګلزار شي په غمیو باندې شاهین شیرزاده امارت په پرمخته کې غواړو شاهین شیرزاده امارت په پرمخته کې غواړو شاهین شیرزاده امارت په پرمخته کې غواړو وسپین بیرغ چې تل را پاند په توریالیو باندې وسپین بیرغ چې تل را پاند په توریالیو باندې خوږه هېواد تل آباد شي په زلمیو باندې جوړ دې زخمونه او ګلزار شي په غمیو باندې جوړ دې زخمونه او ګلزار شي په غمیو باندې جوړ دې زخمونه او ګلزار شي په غمیو باندې شاهین شیرزاده امارت په پرمخته کې غواړو شاهین شیرزاده امارت په پرمخته کې غواړو شاهین شیرزاده امارت په پرمخته کې غواړو وسپین بیرغ چې تل را پاند په توریالیو باندې وسپین بیرغ چې تل را پاند په توریالیو باندې خوږه هېواد درنو لیدونکو له تاسو نړۍ مننه کور مو ودان چې تر دې مهاله مو راسره عملتیا وکړه د وینولۍ برخې پای ته ورسېدلې اوس د ډوډۍ مراسم شروع شوي دي ورګرځو د هغې لپاره هم تاسو یو ویډیو آماده کړې هغه په ګډه ګورو له موږ سره پاتې شئ د استادانو خبرې د شاګردانو د تشویق شیبې د هغوی د پلارانو نظرونه مو هم راخیستي دي تر پای شیبه راسره ملتیا وکړئ دوی څوک دي له کوم پوهنتونونو له کوم پوهنځیو فارغ دي د دوی احساسات دي د چارواکو نظرونه او د هغو پلانونه د نوموړو شاګردانو په باره کې د استادانو احساسات او خوښي دوی په اړه څه ده دوی پلارونه څومره خوښ دي دوی کورنۍ څومره خوښه ده هغه ټول په دې راپور کې راسره تر پای شیبه وګورئ مینه د زړه شي زړه دې هم د مینې کور شي خدایا عسکر دې راشي د طالب زلمي دې ورور شي خدایا مینه د زړه شي زړه دې هم د مینې کور شي خدایا عسکر دې راشي د طالب زلمي دې ورور شي خدایا چې په دوران افغانستان کې خوشبويي خپره شي 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 درنو لیدونکو بیا هم سلامونه او نیکې هیلې یو ځل بیا راغلی یم تاسو لپاره د مسؤلو چارواکو هغه نظرونه هغه پلانونه د احساسات دي تاسو راسره پاتې شئ دا په ګډ راسره واورئ اوس راسره د عربي پوهنتون د عقیدتي او فرهنګي برخه امیر استاد ښاغلی مولوي محمد فاروق حقاني شتون لري استاد محترم ستړی مه شئ وخت دې بخیر جزاک الله خیرا الله پاک دې تاسو ته اجر دارین درکړي تاسو ته هم ښه راغلاست وي الله دې قدر او خیر ډېره مننه نن د بېلابېلو ولایاتو نه لسګونه فارغین دلته په مرکز کابل کې غونډه وه دوی فارغ شول له پوهنتونونه تاسو څه احساس لرئ څومره خوښۍ احساس ورته لرئ د برخې ته الحمدلله ثم الحمدلله اگر چې موږ هم دغې غونډې ته دعوت شوي وو او سره د ډېرو کارونو موږ دلته مطلب حاضري وکړله او راغلو نو کله چې مونږ دغه حالت ولیدو نو مونږ ډېر متاثره شو ډېر مونږ خوشحاله شولو چې لله الحمد افغانستان یو ځل بیا خپلې غېږې نه یو ملت او ولس او خاورې ته مطلب دغه دی چې سپېڅلي ځوانان هغه مطلب ورکړل او لله الحمد مونږ ډېر په دې باندې خوشحاله شو دوی به د ټولنې لپاره خدمت کوي دوی به د ولس لپاره خدمت کوي او د دوی نه موږ ډېره مننه کوو د اسلامي امارت نه موږ دا غوښتنه لرو چې دوی د وظیفو لپاره مطلب زمینه برابره کړي او د دوی د هر راز غوښتنو ته لبیک هغه ووایي ډېره مننه کور د ودان د دوی په اړه تاسو څه پلانونه لرئ په راتلونکي کې دوی کوم داسې موږ د دوی لپاره دا غوښتنه لرو چې دوی د په اخلاص او په صادقانه انداز سره د افغانستان ولس ته او د افغانستان خاورې ته خدمت کوي
نو مطلب دغه دی چې دی د خپله قرباني خپل هیڅ نوع همکاري دی د افغانستان د ولس نه او د افغانستان د ټولنې د خاورې نه د نسبه موي شپه ورځ د افغانستان په رغونه کې د افغانستان مطلب په ښه جوړښت کې د دوی هغه هڅه او کوشش ډېره مننه انشاءالله موږ به هم ورسره چند خوښي ومومي چې زړونه ونڅېږي څو چند خوښي ومومي جوړ دې دنداسې وي خوښۍ د راتلو شور شي خدایا عسکر دې راشي د طالب زلمي دې ورور شي خدایا مینه دې زړه شي زړه دې هم د مینې کور شي خدایا عسکر دې راشي د طالب زلمي دې ورور شي خدایا مینه دې زړه شي زړه دې هم د مینې کور شي خدایا عسکر دې راشي د طالب زلمي دې ورور شي خدایا چې صابر جان ادي بازیری د بریا. قدرمنو لیدونکو د راپور په دې برخه کې را سره یو محصل شتون لري له دوی به وپوښتم د دوی احساسات دي څومره خوښ دی له کوم پنځه فارغ تاسو سره ملتیا وکړئ. سلام ورور جوړ په خیر. علیکم السلام خیر راغلاست. ورور څومره احساسات لري نن ستاسو هغه ورځ ده چې له کلونو کلونو ورته په تمه وئ او نن دغه ورځ او دغه خوښي له خپلو خپلوانو ملګرو ټولګیوالو سره په ګډه ولمانځله؟ بالکل یو داسې احساس موجود وي په دغه ورځ چې سړی نشي اظهار کولی. یو ډېر د خوښۍ احساس دی کله چې ته خپل 4 کلن زیار څخه وروسته دغه ورځ را رسېږي او خپلې کورنۍ سره تجلی کوي خپلو ملګرو سره واقعا په ځان باندې هم سره افتخار کوي او په خپلو ملګرو په خپل ژوند په خپل کامیابیو باندې افتخار. بالکل تاسو 4 کلن مزل پای ته ورسولو کوم زحمتونه کوم لوړې ژورې تاسو ته په مخ کې پېښې شولې هغه څه وې؟ بالکل محصلینو ژوند په مسافرۍ کې تېرېږي یخ اتاقونه د اتاق نشتون د منظمې لیلیې نشتون نور هم ډېر تکلیفونه د لارې خرابوالی د هغه تکلیفونه چې موږ د دې تکلیفونه په اړه د اسلامي امارت څه غوښتنه لرئ د محصلینو په باره کې؟ د محصلین په ارتباط باید امارات خاص توجه ولري هغوی دپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. یو اسانتیاوې چې د یو لیلیې نشتون دی چې هغه هم باید ورته آماده شي. همچنان دوی ته باید د لوړو زده کړو زمینه برابره کړل شي ځکه دغه تحصیل زموږ د پای تحصیل نه دی او موږ په دوی میرو تر څو موږ ته زمینه برابره شي تر څو نور مو هم انشاءالله. تاسو د کوم پوهنتون د کوم پوهنځي څخه فارغ یاستئ؟ موږ د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یو. په هره خپرونه کې موږ پیغامونه اخلو نو د پیغام نه به تېر شو ستاسو هغه خوښي احساسات په ژوند کې څوک ډېر تګران دی هغه د ډالۍ کوي. بس نو مننه د خپل مور پلار څخه کوم چې په دې برخه کې موږ سره ډېر همکاري وکړي په ټولې کورنۍ څخه مننه کوم. او یو وړاندیز چې لرم ځوانانو ته هغه دا دی چې همیشه د فلاح په بنسټ باندې ژوند تیر کړئ یعنې هر څه چې کوئ هغه د دنیا او اخروي ګټې په نظر کې نیولو سره کوئ. انشاءالله بس توکل په خدای پاک وي همیشه به کامیاب او برمند وي. ډېره مننه انشاءالله چې تاسو مور پلار د خپرونه ګوري او هغه پیغام هغه خوښي تاسو دوی ته ډالۍ کړه انشاءالله چې دوی به اخیستې وي او تاسو نه یې منندوی کړې وي. مننه له تاسو څخه مننه. خیر ملا بریالی اوسې کور د وطن چې وخت راکړي. خیر د آزادۍ کوترې زیرې شیندې د نیک مرغۍ کوترې زیرې شیندې د آزادۍ کوترې زیرې شیندې د نیک مرغۍ کوترې زیرې شیندې د نیک مرغۍ کوترې زیرې شیندې د آزادۍ کوترې زیرې شیندې. درنو لیدونکو دلته له یو بل محصل سره راغلی یو تر څو د دوی د ژوند حال د محصلۍ کیسې او د دوی احساسات تاسو څرګند کړو. تاسو مې ملتیا وکړئ. سلام ورور جوړ په خیر. وعلیکم سلام مننه خیر یې خوشحاله شوم چې تاسو راغلی او ما ته ډېره مننه. ورور نوم دې څه دی د کوم پوهنتون د کوم پوهنځي نه فارغ یې؟ د ما نوم چې دی محمد کاظم مشال د کندهار پوهنتون د انجینري پوهنځي سیول څانګې څخه فارغ شوم او سږ کال کندهار پوهنتون کې د وردګ محصلینو عمومي نماینده وم. ډېر ښه مشال صاحب ستاسو په شمول د لسګونو هغو ځوانانو غونډه وه چې کلونه کلونه یې زما ایستله او نن د لیسانس د دورې د پای غونډه وه. څه احساس لرئ خوښي دې څه ده؟ واقعیت د ما دپاره ډېره غټه د خوشحالۍ خبره همدغه ځای و او د ما لوی ارمان و چې او د خلکو سره مې وعده هم دغه وه چې زه به د وردګ محصلینو لپاره په کابل ولایت کې دغه غونډه دایره وم او انشاءالله الله پاک خپل هدف ته ورسولم او هغه غونډه دې وشوله. ډېره مننه. د محصلۍ د دورې کیسه درته وکړئ یوه جالبه خاطره. د محصلۍ دوره خو ټوله جالبه ده. بالکل یعنی هر استاد چې دی سړي ته داسې ښکاري لکه یو تندر که نه. بالکل نو د محصلۍ دورې نه زه ډېرې جالبې خاطرې لرم.
کومې ستونزې کوم مشکلات تاسو ته په دغه دوره کې پېښ شوي وو هغه څه وو؟ مشکلات خو یو غټ مشکل چې و په اوله کې مو یوه خاطره هم کېدای شي زه چې کله کندهار پوهنتون ته کامیاب شوم په هغه وخت کې نو اوس الحمدلله زه په قادري درجه ځنې فارغ شوی یم خو په اوله کې چې زه کله کامیاب شوی وم زموږ پوهنځی چې ده په کندهار پوهنتون کې په انګلیسي ژبه ده مکمله نو ما انګلیسي په داسې حد کې وه چې ما خپل نوم په انګلیسي باندې نه شوی لیکلی دا یې ما لپاره ډېره جالبه و بیا مقاومت وکړو او تر دې ځایه پورې راورسېدو. د حاکم نظام نه څه غوښتنې لرئ هغه ستونزې چې تاسو په پوهنتونو کې پېښېږي تاسو خو اوس فارغ شولی ډېری محصلین هم نور هم شته له ستونزو سره مخ دي څه غوښتنې لرئ له حاکم نظام څخه تر څو هغه ستونزې او مشکلات دوی ته حل کړي؟ د حاکم نظام څخه یوه غوښتنه صرف دغه کوم چې استادانو ته د قدر ورکړي. موږ او تاسو دکتور استادان لرو هغه کسان د همدې شي چې د دوی هغه اهمیت په پوهنتونو کې کم شو هغه د هېواد څخه د وتلو په حالت کې دي نو دا خلکو چې کار پې شوی دی او د یو څه لاس ته وړي دي د دوی نه باید استفاده وشي تر څو هېواد ته نوي کادرونه ورځي. ډېره مننه. په دې برخه کې تاسو څوک همکار و تاسو څوک چا تشویق و تر محصلۍ دورې پورې راورسولې د لیسانس دورې پورې؟ زه خو الحمدلله د ټولو نه په اول کې د خپل قدرمن مور و پلار نه چې زه په هر وخت تشویق کړی یم په دوهم قدم کې د خپل مشر ورور نه چې زه محمد قاسم امیني چې ما مشر ورور دی هغه ډېر تشویق کړی یم او ټولو خپلوانو دوستانو ملګرو زه ډېر تشویق کړی یم. ډېره مننه. په لنډو کوم پیغام اورو؟ پیغام مې ټولنې ته دغه دی چې ځوانان باید په خپل ځان باندې کار وکړي او د وطن د راتلونکي په اړه فکر وکړو د بل هېواد د راتلونکي په اړه فکر ونه کړو چې زه به جرمني ته ځم بل ته ځم خپل وطن مې دی باید خپله یې جوړ کړو. قدرمن شروع چې وخت راکړه ټول ټاپوسان ماتې وزرې ګرځي لکه ژړی کوترې زیرې شیندي د نیک مرغۍ کوترې زیرې شیندي د آزادۍ کوترې زیرې شیندي د نیک مرغۍ کوترې زیرې شیندي د نیک مرغۍ. درنو لیدونکو دا و د نن ورځې راپور چې تاسو ته ځانګړی شوی و. په دغه راپور کې لسګونو محصلینو ګډون کړی و د نوموړو کورنیو ټولګیوالو استادانو او نورو کسانو دغه مراسم په ګډه ولمانځل. دوی د الله پاک په نورو چارو کې هم بریالي لري. د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله له تاسو ټولو همکارانو او لیدونکو په مننه چې تر دې مهاله مو راسره د دې راپور بشپړ جزئیات وکتل. الله مو مل شه. زمرو دی زړه د ټول جهان غږی روزالي د تاریخ زمریان غواړو شریعت باندې سمسور امارت باندې ګران افغانستان ګران افغانستان ګران افغانستان ګران افغانستان په قیمت د وینو د حریت لیلا هار زرینی راوړی تا ته محبوبا په قیمت د وینو د حریت. له لیدلو مو مننه.